نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. رب العالمین قرآن شریف کی فرمائی انسان تخخوی خی دا حضور پاک دا دنیا دراتلو پا مقصدونو کی یو مقصدم دقاو چی ما تا پڑیر بہترین و خو اخلاق لے گلے خلق تخخوی خایا. انکا لعلا خلق عظیم. اللہ فرمائی بے شکا تعالی اللہ دیر عظیم اخلاق در کردی دی. او بیا حضور پاک فرمائی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. دیلا اللہ دنیا ترے گلیم چی خلقو تا دا خپل خوی مخ کے کم او خشتا خویون خلقو تا خیم. نو پدی آیت پاک کے دا بہترین و اخلاق و دا خشتا خویو یو تعلیم اللہ منگ لرا کئی چیغا دا مخلوق خدا پا مخ کے کبر مکوے و دا خپل عاجزے اظہارو کے. دا دا انسان خخوی دی. او کہ یو انسان تکبر کئی او لوی کئی او بل مسلمان تسپک گوری دا خراب خوی دی. دا نا اللہ خوخی او نی دا اللہ رسول خوخی. اللہ پاک دا انسان دا دی خور نا پیدا کردی دی. دا اولی پروردگار چکل دا آدم علیہ السلام دا پیدا کولو ارادہ اکلا یو فرشتے رو لے گلا چی تلال شو دا دی طول ازمکی دا دی مخن یو لپ خور روالا. اللہ پا دے سکے ویردین یو انسان پیدا کو سلے پیدا کے کچرت دا ما تابیداری اکلا نو کم جنتونا چی ما جوڑ کردی دی باغی لزی دا اولاد باغی لزی او کدا زمانا فرمانی اکلو دی خپکلم نو کم دوزخونا و عذابونا چی ما جوڑ کردی دی باغی للیگم. دا فرشترالا چی دا زمکی نخور روچتا کی نو زمکی دی تپوسو کو وی پا دی خور سکے وی اللہ تا انسان پیدا کئی. انسان باندے سکئی وی کدا دا اللہ تابیداری اکلنو جنتونو تبزی و خوشحالے باور کئی او کالے خپکنو دوزخون دی او عذابون دی. نظمک فرشتے لقسم ورکا استاد پا اغزات قسمی چی چارا لے گلے ما نخور موچتا وا. ذکر زمانا چی کم پیدا شی دما دا جزنا اب دوزخ تزی نو فرشتہ واپس اللہ للاڑا وی اللہ ما تخوزمکے قسم ستانم را سیل مکو او دا اللہ دنم دیر احترام پکاری. بلا فرشتے رو لے گلا اغی سروزمکی اغی حساب کتابو کو حضرت اسرائیل علیہ السلام رو لے گا زمکی تے امغا تپوسو کو اغا جواب ورکا
زمکی دلم قسم ورکوي ستا د پاغه ذات قسمی چې چا را لېږلې چې زمانه خوره موچته وه ځکه زما یو جز او زمانه پیدا انسان به دوزخ ته ځي. عزرائیل علیه السلام ورته وایي ستا د قسم نه د هغې ذات خبره اورېدل ښه دي چې چا را لېږلې، هغې تابعداري به کوو. نو یو لپه خوره یې ترې راغونډه کړه. حدیث پاک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وی د ټولې ځمکې د مخ نه یې لپه خاوره راغونډه کړه لږه لږه. هغه زمونږ لپه نه وه، د اسرائیل علیه السلام لپه وه. د هغې نه یو لوی انسان الله جوړ کړه حضرت آدم علیه السلام، 3.5 گزه پلن او 10 گزه اوږد. دا ډانچه ته الله جوړه کړه. حضور پاک فرمایي فجاء بنو آدم على قدر الارض، وی زمکه بعضې توره ده نو بعضې بني آدم دیم تور دی، بعضې سپینه ده خړه ده سره ده نو د انسان دا رنګونه مغسې دي، او بعضې سخته ده نو بعض انسان په وجود کې هم کلک دی او د مزاج نم سخت دی، او بعضې نرمه ده نو بعض انسان د وجود نه نرم دی مزاج کې هم نرم دی، او بعضې سخا ځمکه ده نو بعض انسان کافر دی فاسق بدعمله دی، او بعض ځمکه خشته ښکلې زرغونه کوي او پاک ځمکه ده نو بعض انسان هم پاک دی. چې څنګه د ځمکې خصلتونه او صفتونه دي هغسې الله د دنه انسان پیدا کړ. اوس ذهن کې یو سوال راځي چې الله دا انسان دی اشرف المخلوقات دی، په ټول مخلوق کې د دنه بهترین بل نشته، او ښکلی شکل هم الله ورکړی دی. ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، او چې دی الله ته نزدېکت حاصل کی د فرشتو نه مرتبه اوچتېږي. نو دا خشته انسان او دا په ټول مخلوق کې بهترین انسان دی الله را دې خاورې نه ولې پیدا کړ. په خاوره او خلک ګندګي اچوي، پې ګرځي او ډیران پې غورځوي او بول پې کوي او مرداره پکې خښوي. نو دا بهترین انسان د دې خاورې نه د کمزوري څیز نه ولې پیدا شو؟ الله سره د سرو زرو کمینو د هغې نه هم جوړولی شو. وی د جنت پتنګان او مرغۍ به د سرو زرو وي، د سرو زرو نه به خدای جوړوي. د انسان وجود یا د مرغۍ وجود د بڼو د سرمنې او د غوښې نه دی، او الله په دې قادر دی چې د جنت مرغۍ او د جنت پتنګان دا به د سرو زرو وي. د دنیا اونه ده هغه د لرګي نه جوړه ده، لرګی دی، او نبی علیہ السلام فرمائی پا جنت کے بدا سیونی کہ دا غیر تنی با دا سرو زرو دا سپینو زرو بای. دا اللہ کولی شی کم ذات چې د لرګي نه ونه جوړه کړه. ګوره د لرګي جدا جنس دی، هغې کې خپل حیات او ژوند دی. د انسان خپل حیات او ژوند دی، د جدا ماده ده. د پیریانو خپل حیات او ژوند دی، د هغې جدا ماده ده. د فرشتو خپل حیات ژوند او ماده ده. دقه رنګې جنت کې الله د سرو د سپینو نه به دا اونې او بوټې جوړی. نو الله دا انسان د سرو زرو نه هم جوړولی شو ورسره ډېرو، د سپینو زرو نه هم جوړولی شو ورسره ډېرو، او د صفا خشته ښکلې اوبو نه هم پیدا کولی شو چې اوبې را جمع کړې وي، او د اوسپنې نه هم جوړولی شو، د لرګي نه هم جوړولی شو. چې د خټې نه یې جوړوي د هغې نه یې نه شي جوړولی، بېشکه یې جوړولی شو. د دې خاورې نه یې ولې دی جوړ کړ. لقد خلقنا الانسان من نطفه، بل دی راځي من سلالة من طین، د سخا بدبویه خټې نه الله انسان پیدا کړ. سخا بدبویه خټه چې هغې نه بین ته بین هغې نه پیدا کړ. دا ولې رڼو؟ دا دې دپاره چې انسان د خپل اصل ته ګوري چې اصل زما خاوره ده او خټه ده او ډېر کمزوره شی دی چې دکې کبر او لویي را نشي. بنیاد یې دقه ټکې دی. منها خلقناکم، الله وی ما را دې خاورې نه پیدا کړی، وفیها نعیدکم، او بیا به هم دې خاورې ته واپس کوم، ومنها نخرجکم تارة اخرى، او یو ورځ به راځي چې د خاورې نه به م واپس راوباسم. نو د انسان تخلیق او د انسان پیدایش او بود و باش ګرځېدل، جامه، ډوډۍ او د قبر، کفن، دفن، دا ټول د ځمکې سره تعلق لري. بنیاد دا دی، د الله حکمت پکې دا دی. اوس هم چې څوک چاله پیغور ورکوي نو اصل ورته یادوي. دا ګناه ده چاله پیغور به نه ورکوي، خو چې څوک هم پیغور ورکوي اصل ورته یادوي. نو که دې ډېره تکبر او لویي وکړي نو دې ځان ته دا خپل اصل را یاد کړي چې زه څه شی یم.
او بیا د مور په ګېډه کې څه څیز وم او د څه نه پیدا شوم چې د کې کبر را نشي او د کې لویي را نشي. دی بنیاد دی رونو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل په مدینه شریفه کې روانو، په یو ډیران د پاسه تیر شو. هغه داسې ډیرانو لکه اوسم په دې بعضې ډاګونو کې یو مشترک غوندې ډیران پروت دی، خلک خځلې راوړو په هغې د پاسه غورځوي. د هر کوره خځله راځي، شاملاتي غوندې ډاګي نو خلک پکې ډیران غورځوي. دقسې یو شاملاتي غوندې ډاګ و او هر چا به د کور نه ډیران راوړو په هغې کې به یې غورځاو. چې په لاره تلل هغې بوی کو نو صحابه پوزې پټې کړې. نو حضور پاک د صحابو نه تپوس وکړه، وی دا پوزې م ولې پټې کړې؟ وی صاحب دا دې ډیران د دې بوی د وجې نه. بس ادرید نبی علیہ السلام. وی دا څه شی دی؟ وی دا ډیران دی. وی ډیران څه ته وایي؟ ګوره حضور پاک الله ډېر هوښیار پیدا کړی. ډیران څه ته وایي؟ وی صاحب د خلکو ګندګۍ، نجاستونه، غلاظتونه او بولونه دا پې پراتی، او چې کومه جامه څښا شي او خیره نه شي او اوشلیږي نو هغه په دې غورځو، او چې کومه ډوډۍ زمونږ نه فالتو شي ترکاري یا څښا شي هغه د پاسه غورځو، او چې کوم زمونږ د څاروو یا کور جارو کو نه پې غورځو دې ته ډیران وایي. وی نه دا خو ډیران نه دی، دا خو هغه شی دی، دا خو ډېر د عزت شی دی. دا پوزې م دې ولې پټې کړې؟ ډېر د عزت شی دی. صحابه وی صاحب د عزت شی څنګه دی؟ وی که دا د عزت شی نو د ډیران کې تاسو نن ډیران ورته وایي او پوزه ترې پټه وی. دا هغه څیز دی چې د کم څیز د وجې نه یو مسلمان لګي او بل مسلمان وجني. واقعي هغه ډوډۍ چې ستا خېټې ته لاړه، د ډوډۍ دپاره خلک مسلمان وجني که نه وجني؟ د مسلمان عزت اخلي او مسلمان بې عزته کوي او مسلمان بې وطنه کوي او مسلمان وجني. نو دا خو حقه ډوډۍ ده چې ستا خېټې ته لاړه او دغه ډیران ته ورسېدله، د بل شی نه دی. د جامې دپاره انسان لګیا دی بل انسان وجني او عزت یې اخلي. حقه جامه چې ستا وجود سره ولګېده دقه شی ترې جوړ شو، دغه ډیران دی پروت دی. دا خو بل شی نه دی. کومه ډوډۍ چې ستا نه څښا شو حفاظت ترې ونه کړی شو، او کومه ترکاري ستا د خېټې نه ووته هغه دقه ته ورته نن ډیران وی. کومه خاوره او کور چې د هغې دپاره مسلمان وجني، چې جارو کې نو هغه دقه دی له راځي ته ورته ډیران وی. نو دا اوس پوزه ترې پټې. دا هغه څیزونه دي چې د کم دپاره مسلمان وجني او مسلمان د مسلمان عزت اخلي. دا خو هغه شی دی. زما رونو که موږ سوچ وکړو زموږ حقیقت ډیران دی، ګورې بل شی نه دی. اوله نطفتون، یو عالم وی اول د انسان نطفه ده، ګنده سیز. آخره جیفتون، او آخر درنګه ده، مرداره. چې کله انسان مړ شي وی خدای مو بخښه 11 بجې جنازه ده یا 2 بجې جنازه ده. بیا اکثر اعلانو کې وي د په 10 بجې بې خښ کو مړی خرابېږي، بنتې دې بیا خرابېږي، د خپل ټیم نه رستو کول هم نشي. اکثر ټیم را مخکې کې جي بوی به وکړي، او چې بیا قبر ته ورسي که نیک ته خو ډېره ښه ده، که نیک نی د چینجو او د مارانو لړمانانو جرنده ده. نو آخره جیفتون وفي ما بینهما، او چې دې منځ ته وګورې نو حامل للعذرا، په دې منځ کې په دې خېټه کې څه بلا ایښودلې ده. نو اول څه شی دی، اخر یې څه دی، او په دا منځ کې دې خېټه کې څومره ګندګي پرته ده. د انسان به څه کبر وکړي او څه لویي به وکړي. زما وروڼو لویي او کبر دا د الله ډېر زیات بدي شي. الله وی الکبریاء ردائی، وی لویي زما جامه ده زما. او چې څوک ما سره زما په جامه کې ځان شریکول غواړي، یو سړی وي زم لوی یم، زما صادر اغوستېدل غواړي او زما جامه کې ځان شریکوي، وی دی به زه ذلیله کوم، پرېږدم بینه. او چې څوک عجزي کوي، من تواضع لله رفعه الله، الله به اوچتوالی ورکوي. عجزي اختیار کا مرتبه به خدای درکوي. لویي او کبر دې وکړه نو ذلیله به شي. ولا تمشي فی الارض مرحا، په ځمکه د کبر نه خپې مه راکاږه. بعضې خلک یې په دې ځمکه روانې او کبر کوي، مټې وایي او خپې بل شانتې اخلي. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تا کې زوري په دې ځمکه د خپې وردن نه که که نه، او که ډېر زیات
زور د کی دا سر د اسمان ته ورسوه که نه نه دا خپې په ځمکه وردن نه کونه شي او نه یې دا سر اسمان ته رسولی شي. ابو جهل کبر وکړه کم خواله. حضور پاک مبارک د مکې مکرمې د بیت الله خوا کې منځ کو منځ او دا کافران عتبه شیبه ولید دا د غزوې و دا عتبه ابو جهل عقبه ابن ابي معيط دا ډله ناسته وه دا کافران. ابو جهل وی څوک به لاړ شي د فلانکي قصاب خانې ته چې یو د وینو او د ګندګۍ ډک یو پیروان راوړي. نو چې کم پکې بدبخت او دا عقبه ابن ابي معيط د وی دا به زه وکم وی زه دا کمال وکړه لاړ نو هلته کې هغه د وینو ډک پیروان یې راوړه ډک. وی په دې څه وکم وی لږ صبر وکړه چې حضور پاک مبارک په سجده پرېوت وی په دې شی والا ور واچوه. هغه د وینو ډک د سوټو ګندګۍ نه ډک پیروان هغه د حضور پاک په ملا مبارکه د پاسه ورغورځاو. نبی علیہ السلام اقصی په خپله سجده پروت دی. عبدالله بن مسعود وی افسوس که زما طاقت دغه وخت کې وی دا کار به دوی کړی وی نه مې شو طاقت مې نو. بی بی فاطمه معصومه د چا خبر کړه په منډه راله او هغه شی د حضور پاک د شام ملا مبارکې نه وغورځاو. ماشومانو ته خو څوک څه نه وایي. نبی علیہ السلام مبارک چې سجدې نه روچت شو وی خدای علیک بقریش علیک بابی جهل او علیک بعتبه خدایا د ابو جهل رونیسا دا عتبه رونیسا دا شی او دوی دومره وخندل چې وی د خندانه په یو بل ور پرېوتل. خدایا دا فلان کې رونیسا پرېږدي به نه. هغوی پوه شو چې دا خو موږ د سره ظلم وکړو. دی وخت کې خو دی غریب دی دی وخت کې خو د ده څه نشته ظاهري الله خو مل دی خو ظاهري او موږ د طاقت خاوندان یو د مکې بدماشان یو. لیکن ٹھیک ده چې دی وخت کې لیکن مظلوم فریاد چې نبی علیہ السلام فرمایي چې د مظلوم د آه نه د الله په دربار کې بل تیز شي نشته چې الله ته زر رسیږي. دا ډېر زر رسیږي. او چې دی الله ته فریاد وکړي الله څه وایي لانصرنک ولو بعد حین وی امداد به دې کوم لږ خیر دی که لږ ساعت پسې خو مدد به دې کوم پرېږدم نه دا ظالم. اقه خدای رونیول اکبرجن خلک په بدر کې مردار کړل. دقه عبدالله ابن مسعود فرمایي وی ما ته نبی علیہ السلام مبارک ناستو وی فرمایل چې یاره څوک به لاړ شي یا ابو جهل وګوري چې د څه توره وکړه. دومره کبر یې کو د بدر په دې جنگ کې په دې غزا کې دومره کبر چې دې ملګرو ته وی دا مسلمانان وجنه ما دا به جمدي نیسو مکې ته به بوځو چې ګوته یو نسې ولا وجنه به نه جمدي څو کسان دي جمدي به ونیسو مکې ته به بوځو هلته به سره بیا خپل عمل کو. دومره کبر و پکې او داسې په یو ناز به ګرځېده چې نن خو زما ډېر لوی طاقت دی زما طاقت څوک مقابله کولی شي. حضور پاک وی سو فرمایل څوک به لاړ شي. عبدالله بن مسعود ما یودرېږه دا معلومات به درله زه واخلم. وی چې لاړم لاشونه مې اړول راړول وی دا ابو جهل لاش پکې راووت. وی لږه غوندې بخاري شریف کې راځي لږه غوندې سا پکې وه. وی یو وخت کې ما نه یو څپېړه ایستې وه وی مې چې راشه خپل بدل تې واله وی په دې سینه مې ولې یو ټوپ وو. وی ما ته وی هغه وخت سره چې څوک یې وی ما ورته وی چې زه فلان کې یم ځان مې ورته وښو د خو د مکې مکرمې یو بل یې پېژندل. وی زما د دې سینې په شان لوړه سینه به دې د بل چا لیدي ګوره دې قبر دی. زه حیران شم کله لږ چې انسان باندې تکلیف راشي پکار چې دی الله ته رجوع کړي دی عجزي وکړي. موږ نور قبر شروع تکلیف او مصیبت راشي موږ رجوع الله ته نه کوو. دا یو وارننګ لکه بعضې وخت یو ډیوټۍ نه یو ملازم لاړ نه شي یو نوکر نو هغه ته د هغه ځای نه اطلاع راولېږي چې د یوې ورځې تنخوا مې در نه کټ کړه. د هغه دپاره یو دمکي ده چې نن د ورځې تنخوا کټ شوه که بیا دې غیرحاضري وکړه نو بیا به دې نه میاشتې کټ کوم او که بیا دې وکړه نو باسم نه نوکری نه دی. نو هغه پوه شي چې زه خو د افسرانو په نظر کې رالم دا دې نن خو د ما یو غلطي ونیولې شوه بیا سم ګرځي. نو د الله نه نظر نه خو ته پټېږې نه چرم نه پټېږې. یو وارننګ یو دمکي دله درکوي. نو پکار دی چې سړي ته لږ تکلیف میلو شي معمولی ذهني ټینشن میلو شي دی الله ته رجوع شروع کړي الله زما توبه بیا به نه کوم. نو موږ نورم مس شو موږ وایو دا پکې چا راوستی ده
مونږ بیا هغه جرم سره ځان نورم بلد کو مونږ وایي د مړی یاره خو دا معمولي غوندې ټک دی که نه ځکه بیا الله خفه شو دا یو پوټې غوندې ټک دی دا به راله راکړي نه بیا ورپسې راکوټې ټک نه بیا مضبوط ټکي نو ابوجهل له پکار و چې دغه وخت کې کبر نه وی کړی زما د سینې په شانتې غټه سینه به دې لیدي وی سینه دې څه کې سر دنه پرې کوم چاړې ورپسې راوویستا وی زما په سر به څه کې وی دا د حضور پاک وخت دی هغه لوړم وی ښه یو چل وکړه زما دا سر لږ اوږد پرې کړه دې سینې سره نږدې چې دا سټ مې اوږد پرې شي چې زما سر په نورو سرونو کې پروت چې د سردار سر ښکاري دې قبر دې دویم قبر ته ګوره وی میں چې خطار ماندیم پورا کوم خدا تپوس ته نه کوم چې اوس خو هسې مرې صادر نوځي د حضور پاک متعلق دی اوس څه سوچ دی زوایا ملګري خو د نو تښتېدل او یوازې پرېښودې وی ما ته وایي چې زما د په هغه خپلو خدایانو قسمې لات او عزات او منات چې کوم دي عزا او منات په هغې مې د قسمې چې د کم وخت نه حضور پاک د پیغمبرۍ دعوه کړې وه او په هغه ورځ مې څومره بدي شو نن مې هغسې بدي شي دا د کبر وی سر مې ته پرېږه سر او یو مېړه د حضور پاک په مخ کې مې وغورځاو هذا رأس عدو الله ابي جهل دا الله د دشمن د ابوجهل سر دی څه یې وکړل څه توره وکړه همیشه د جهنم خشاک ته نه جوړ او ورته پته وه چې دا برحق پیغمبر دی یو ځل نه څو ځله اقرار کړی دی یو ځل نه څو ځله چې ملګرو مطالبه تې کړې ده هلکه دا سالک خو رښتونې معلومېږي ملګري کېږوي نه ښه سردار د مکې زیم او پیغمبري ده ته میلاو شوه د یتیم ته میلاو شوه د سره مال نشته ده ته میلاو شوه مشر زیم ما ته پیغمبري نه میلاویږي او ده ته میلاویږي د هغه کبر انجام څه شو کم خوا لاړ د هغه منډی بچ نه که د هغه دوستانو بچ نه که هغه مال بچ نه که هغه لویی بچ نه که تکبر بچ نه که همیشه د پاره د جهنم خشاک شو ابو لهب د حضور پاک تره دی تره خپل تر چې څه ته وایي او چې کله حضور پاک د صفا په غونډۍ اعلان وکړ خلک یې راجمع کړل ځان ته او لاولې خلکو ته ځان پیش کړ لبستو فیکم عمره تاسو کې مې څلوېښت کاله تېر کړي دي کیف وجدتمونی زه څنګه سړی ما ووایه ما ته چې ته دروغ مې ویلې دي ګوره یو سړی په میدان کې چې ځان پیش کړي دا رښتونی سړی وي چې چا کې غلا وي هغه خلکو ته ځان نشي مخکې کولی چا کې نقصان وي هغه خلکو ته ځان نشي پیش کولی ټول د مکې خلکو ته ځان مخکې کوي ووایه زما متعلق څه غلطي ما کې شته چا ویلي هم نشي چا غږ هم نشي کولی ټول په یو جبه آواز کوي وجدناکا صادقا و امینا 40 سال کې ستا غوندې رښتونې مونږ بل نه دي موندلې او ستا غوندې امانتګر مونږ بل چاته نه دي موندلې او دا حقیقت دی حضور پاک ته ماشوموالي کې هم چې د دروغ نه دی ویلي لکوټیوالي کې او چېرته د خیانت یې نه دی کړی د کافرانو مالونه به ورسره امانت پراته مخکې خیانت نه دی کړی د کونډو رونډو یتیمانانو خدمت یې کړی دی یو سړي سره یو صحابي وایي وی ما سره یو وعده وکړه یو مقام کې سره میلو شو وی ما چې ښه دلته ودرېږه زه راځم وی ما ته وی زه به ولاړ یم ته راشه وی زه لاړم ما نه خبره یېره شوه ګوره داسې به څوک وکړي زه لاړم خبره یېره شوه وی 3 ورځې پس په هغه لاره هسې تېرېدم خبره مې یېره وه وی حضور پاک په هغه لار کې ولاړ و 3 ورځې پس وی ما ته وی ملګري ډېر تکلیف تې رانه که 3 ورځې شو چې زه ستا په انتظار یم لکه تا وی ودرېږه زه راځم ته درته ولاړ یم اوهو ما نه خو هېر شوي دي صاحب ما نه خبره یېره دومره د وادي څوک پابندي وکړي یو ګنټه به څوک چاته انتظار وکړي 2 ګنټې به وکړي د ماښامه پورې به وکړي به خپل کور ته 3 ورځې د دواړو جهانو سردار په هغه ځای ما ته ولاړ دی نو ټول د مکې خلکو په یو آواز جواب ورکوي وجدناک صادقا و امینا مونږ ته رښتونې مونته او امانتګر وی ښه یو خبره درنه تپوس کوم که څوک تاسو ته ووایي چې د دې صفا د غونډۍ نه پورې غاړه زه درته ووایم یو لښکر را روان دی در باندې حمله کوي زما دا خبره به ومنئ اگر چې تاسو وینئ نه لښکر شته او نه داسې لښکر د باندې راتلی شي وی بلکل چې لښکر نه وینو خو چې ته یې وایې مونږ یې منو ولې منې تا چې د دروغ نه دی ویلي تا خبره منو وی ښه نو یو خبره درته کوم انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید
یو لوی عذاب را روان دی، هغې نه م یروم. زه د الله پیغمبر یم، الله یو منی او ما د خدای رسول ومني. رسول دا مطلب نه چې د باچا یم او ماله مالونه راوړی او ماله دولتونه راوړی، نه، بس د الله یو پیغام به درته رسو. د الله ستاسو منځ کې یو بهترینه واسطه به یم چې الله څه وایي درته به ویم، د هغې تابعداري به کوې. ټولو نه مخکې ابو لهب دې ترې لاس چت که او یو کاڼی را واغېست او په حضور پاک یې غذار وکړه او خیره یې وکړه، تبت لکه تبا لکه لهذا دعوتنا. تارې خدای داسې داسې کي مونږ ته دې لره دونه خلکو له تکلیف ورکولو او دې غوښتلو. الله په د هغه په هغه قبر څونه خفه شو. غون صورت یې د هغه په مذمت په بدی کې نازل که، تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب. دغه دواړو لاسونو باندې چې تا زما په دې محبوب غزار وکړه، دا برباد او هلاک او د جهنم خشاک دی. نه دې مال بچ کولی شي او نه بچ که مال، او نه دې بچي بچ کولی شي او نه دې ښځه بچ کولی شي، سره د ښځې به رسوا ګرځې. هغه ابولهب څه شو؟ د حضور پاک سره دی مخ به شغلې کولې، خشته ښکلې مزېدار مخ و، ځکه ورته ابولهب لمبې ته وایي، لیکن کبر یې وکړه کم طرف ته لاړ. او بلال تور ته وګوره، تور د شکل نه، تور د رګ نه، او پردی مسافر د بل وطن هېڅ یې نشته، خو چې کبر یې ونه کړه د پیغمبر تابعدار یم، چې څه حکم یې منم، کم ځای ته الله ورسو. ګردي په ځمکه او د پیزار کشار یې په جنتونو کې اورېدی کېږي. کبر ډېر خطرناک شی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا کبرجن خلق وی دا به د جهنم په ویښ کې یو کنده د بولس وتوی په هغې کې وپراتي. دومره خطرناکه کنده ده د جهنم په ویښ کې چې د هغې نه کله سر کولو چې جهنم ته امان غواړي، وی دا کبرجن به هغې کې پراتی. او دا به داسې ذلیله که د میږو په شان ذلیله به او جهنمیان به پرې د پاسه پرېږدي، ریګمال کوي پیمال کوي، بې د دې خپولاد دی. نو کبر ډېر خطرناک شی دی. الله دې موږ د کبر نه وساتي. چا چې کړی دی نمرود کبر وکړه، نمرود لویي یې وکړه او ابراهیم علیه السلام یې اور کې وغورځاو او وی انا رب ستاسو خدایم، د خدایه دعوی وکړه. او بیا چې ابراهیم علیه السلام پته ورته ولګېده چې یاره دا خو برحق پیغمبر دی، اور ونه سوځاو، نو ظالم له پکار و چې ایمان یې راوړی وی، دی د وطن نه وشړوي، د ما د وطن نه ځه. الله نمرود سره څه وکړل؟ یو ماشه الله په مسلط کا، په دې سپېمه کې ننوت، د دې سر نه رګونه دې مخ ته راغلي دي، نزله پې بار نه راوځي، د دې تندي نه او د دې مخ نه، دې ده ته الله هغه ګوډ ماشې ور ورسو، دې تندي دې سرمن لاندې د دې چجې لاندې دقه دې ته الله ور ورسو. هغه به رپ رپ کول او علاج یې نه و. بیا یو سړی یې ځان له مقرر که، وی راشه ما دې ده کې ټساوه، هغه به سپلی راغشتې وه او په دې ځای به یې وو، چې سپلی باندې به یې وو نو ده به طبیعت برابر و، او چې هغه به هغه سپلی لرې کړ نو بیا به دلته کې هغه ماشي روانې کو، په لوی تکلیف په سر په خوږي او په درد کې مبتلا و. الله چې کوي که نه، ته د خدایه دعوه کې د یو ماشي مقابله نشي کولی، تا ته ګوره خدای ته دې ګوره، یو ماشي مقابله کولی شي؟ حقه ټسار به الله ورته ښول چې په دا سپېړه به دې ټسوم، په دا سپلی به دې ټسوم، تا ته زه ستا کبر ښیم چې ته به څه کبر وکړې؟ د حقې لاسه مردار شو، لاړ مړ شو. کولی شي الله که نشي کولی؟ دا سترګې چا را کړي دي؟ الله. معمولي غوندې یو رګ یې که دله دننه کټ که نو ړوند دی، بیا څه کوې؟ یو رګ دننه که کټ شو، د ویښته برابر نرې رګ که کټ شو. دا مازغه چا در کړي دي؟ الله در کړي دي. که یو معمولي غوندې رګ د ویښته ماته یو ډاکټر وایي دومره نري رګونه دي چې هغه په ویښته خو غټ ښکاري، هغه رګونه په هغه دغه م نه ښکاري، په هغه خوردبین هم نه ښکاري، دومره نري رګونه دي. که یو رګ یې دله کټ که بیا به لیونی یې، نه به یخ پیژنې او نه ګرم، او نه به بیا پوزه بیدل پیژنې او نه به ځان پاکي پیژنې. که یو رګ یې دله کټ که، د غوږونو شاته نری رګ دی، که یې دله کټ که بیا به یې سم نه اورې. د دې ژبې شاته نری رګ دی، که یې دله کټ که بیا به چاړی خبرې به نه کې. او دې ملا دې تیر کې یو نری رګ دی، سپاینل کارډ چې ورته دی وایي، ډېر معمولي نری رګ دی، که دی درله کټ که دی نیمې بډې نه لاندې مکمل به بیا ګوټ شل به پروت دی، نه به دې خپه کار کوي او نه به دې ګوته کار کوي. نو ته به څه کبر وکړې؟ مټې به وی او ځان پسې به خپې راکاږې او چې یم خو زه یم، هم چومن دیګرې نیست زه خو یم، ما ته څوک رسي؟ هېڅ شی م نه. انسان والله بالله که هېڅ شی م وي چې د خدای نه لرې شو، هېڅ حقیقت نه لري. په یو غاښ چې زمونږ دل راشي مونږ څونه چغې وباسو،
یو غاښ ته څوک ټینګېدی شي بیا فوټې نه یو دونه غوندې غاښ دی د دې ګوتې د بند نم راکوټې شی دی او چې په دې د درد راشي نو په کور کې د نه څوک خوب نشي کولی او چې دستونه را باندې ولګي لکه د خېټه بې اعتداله شوه قسم دی بیا چې یو پنځه شپږو دستو له غسلخانې ته لاړ شي په اووم ځل بیا د نه په پرتوګ کې بیږي هېره کړو نو دا خبره داسې دي که نه دی خپلې الټه هم نشي قابو کولی قیدس چپه ولګېده جي بیا د وجود هم څښا دی او پرتوګ هم څښا دی دې انسان ته ګوره د کبر ته وګوره لوی هغه ذات سره ښایېږي چې کم ذات لا بیماری نه راځي مرګ ولا نه راځي چاته محتاج نه دی چې هغه یو د الله ذات دی ستړی کېدل ولا نه راځي نه ښځې ته محتاج دی او نه بچو ته محتاج دی او نه قوم ته محتاج دی او نه ښځه شته او نه بچي شته او نه قوم شته او نه ورته محتاج دی او نه ولا فانه ستړیوالی راځي او نه ولا خوب راځي او نه د دنیا د هر څه مالک دی دقه ذات لوی دی لوی هغه سره ښایېږي موږ سره لوی نه ښایېږي ابلیس و شیطان امام غزالی وی رحمه الله وی اتیا زره کال عبادت د الله کړی دی څومره 80,000 کال موږ به څه کړي 80,000 سال عبادت او بیا دومره زبردست عبادت یې وکړو چې د عبادت د وجې نه هغه اسمان کې به اوسېده فرشتو سره به ګرځېده دې ته عبادت وایي موږ چې ته معمولي غوندې 2 رکعته نفل وکړو سبا د وحی انتظار کوو چې فرشته به کله راځي عبادت دغې ته وایي 80,000 کال او دومره انتها ته رسېږي او یو شان لګیا د عبادت کوي خو چې کبر یې وکړه الله ورته وایي اسجد لآدم اسجدوا لآدم ټول ولګوله او د سوي خلقته من طين وخلقتني من نار د اور د لمبې نه پیدا یم شغلې کوي بر اوچتېږي دې خټې نه پیدا دی ماله مناسب ده سجده وکړه نه کو کبر یې وکړو الله ذلیله که که نه هر څه په اوبو لو شو دوړه شو په عبادت کې به هم کبر نه کوي ولې عبادت کې به هم نه کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په بني اسرائیلو کې یو سړی دی ډېر زیات عبادت یې وکړه د الله او د الله یو جزیرې ته لاړ منتقل شو هغې کې رهبانیت جایز و زمونږ په وطن کې زمونږ په دې دین کې رهبانیت منع دی رهبانیت دې ته به وي چې د الله عبادت به یې کوو نه به یې واده کوو نه به یې بچي راوړل نه به یې چا سره غم خادي کوله به ځان له به جونګړه کې پروت و یا غار کې به پروت و او د الله عبادت به یې کوو دغه سړی لاړ یو جزیرې ته منتقل شو او په هغه جزیره کې د پروردګار عبادت شروع کو او نیک سړی الله په مهربان نو الله ورته په هغه جزیره کې د انارو یو بوټی پیدا کړ او خوږې اوبه جزیرې نه ګیر چاپېره خو ترخې د سمندر دریاب اوبې خوږې اوبې وله پیدا کړئ نو ده به هغه انار را شوکاو او هغه به یې خوړه یو انار باندې به یې د ورځې ګزاره کوله او د هغه خوږو اوبو نه به یو کنډول را ډک که هغه به یې څکه دا د ژوند نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی 1500 کال عبادت په دغه جزیره کې وکړه خالص د الله د رضا دپاره 500 سال او تاسو اندازه ولګوئ چې 1500 کاله په دغه طریقه عبادت کوي چې دا به څونه خوږ عبادت وي مونږ خو چې عبادت کوو نو دلته کې بچي دی هغې له به خامخا څه ډوډۍ پیدا کوو او چې دلته عبادت کوو اخواته به مونږ غمخادیم کو الکه فلان کې مړ دی فلان کې واده دی زی راځي به والا په دې اسم نو نه ښځه شته او نه بچي شته او نه مور او پلار شته او نه رونه او تربوران شته هېڅ بوج پې نشته 500 سال یو شان لګیا د عبادت کوي او نه ډوډۍ پسې منډه شته الله والا د انارو بوټي زرغون که او نه اوبو پسې منډه شته خوا کې ورته الله چینه زرغونه کړه او نه ریاکاري شته چې ګنې د عبادت چاته ښیمه مونږ خو اکثر تسبیح اړو خو چې څوک ووي نو زر یې راوباسو هغه مخکې ورته ټسار شروع چې دې وویني چې تسبیح غواړئ مونږ خو هغه عبادت هم ګډوډ دی خلکو لپاره یې کوو خلکو ته یې ښایو
1500 کاله حضور پاک مبارک فرمائی گوری 1500 کاله بیریا یو شان او وی دروازه روجا او د شپې عبادت دا سه 500 سال دروازه روجا او دروازه عبادت او د شپې عبادت چې کله مړ کېده الله ته سوال وکړ یا الله زما یو درخواست غا واوره بس نور ایس نه غواړم یو خدای چې مانه سو باسي د سجدې په حالت کې رانو باسه چې په سجده پروت مو زمانه ساله شي حضور پاک فرمایي وی الله ته بنده نږدې د سجدې په حالت کې وي دې په سجده پروت دی وخت کې بنده الله ته ډیر زیات نږدې وي او یو صحابي د حضور پاک نه تاسو کو وی د الله رسوله زستا د جنت مرګرتیا غواړم جنت کې تاسو سره مرګري شم وی علیک بکثرت سجود سجدې ډېرې لګاوه ډېر مونږ کو ډېر سجدې لګاوه ما سره به الله مرګري کی نو سجده کې بنده الله ته نږدې وي وی خدای زمانه چې سو باسه د سجدې په حالت کې رانه وباسه دا یو سوال او دویم سوال دا چې زما دا وجود بیا د سجدې په حالت کې محفوظ کا چې زه په سجده پروت یم زما وجود نه خاوره وخوري او نه حیوانات او نه دا چرن پرن چې زما وجود د حالت د سجدې کې محفوظي تر قیامته پورې چې قیامت هم راشي چې زما وجود په سجده پروتي چې خلک د قیامت په ورځ باندې د قبرونو نه پاسي او زه د سجدې نه سر اوچت کم او تا ته در روان شم څونه عجیبه مزیدار سوال یې کړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله ولا هغه سوال قبول کړ چې کله مړ کېده د سجدې په وخت کې دې سوته بالکل د سجدې په حالت کې او حضور پاک فرمایي اوسم د هغه وجود د سجدې په حالت کې په هغه جزیره کې الله محفوظ ساتلی دی خو چې کله سجدې کې دې سوته الله ته ور مخامخ شو پروردگار ورته فرمایي زه پلان کی بنده ما په خپل فضل و کرم وبخلي او جنت ته ځه نو چې دا خبره الله وفرمایله نو دې څه وایي دې لکې وایي اوس الله ته خو مخامخ نشي ویلی لکې وایي ښه الله په خپل فضل دې وبخلم دا ما چې 1500 کاله عبادت کړی په خپل فضل ته بل څوک ولې نه بخي ما خو 1500 کاله تندې درته سلولی او 1500 کاله مې روجې نیولې دي او نارې تندې مې تېرې کړې او خلکو دنیا کې خپل خواهش استعمالو او ما خو نه ښځه کړې ده او نه مې بچي ساتلی دي بیریا پرله پسې 1500 کاله عبادت مې کړی دی او نه دی کې غم شته نه ښادي شته نه چا سره منډه شته او نه ګټه شته یو شان لګیم هر څه مې پرېښي دي نو بېشکه خدایه ستا په فضل به جنت ته ځم دې نه انکار نه کوم خو الله زما هغه 500 کاله عبادت بر یم پکې لګیات کړی و که نه چې زه خوشحاله شوی وم داسې به دې ویلي چې زما فضل هم دی خو تا هم 500 کاله عبادت کړی دی خواري دې کړې ده محنت دې کړی دی اوس هم بعضې نوکر چې څه خبره راشي او هغه نیک څه خبره کوي صاحب هم زما هغه یو پوټې زما د دې خدمت خو لږ ذکر پکې وکړه چې خوشحاله شم نو الله زما هغه عبادت خو به دې اسې ویلو چې فضل مې دی خو تا هم 500 کاله عبادت کړی دی ورونو ګورې الله علیم بذات الصدور دی زمونږ په زړه کې به یو خبره راشي او الله به د مخکې نه خبرداري داسې ده که نه لکه خبره راله پروردگار ته خبردار بس فوراً الله چې دا خبره لکه راله الله فرشتو ته فوراً وی دا بنده حاضر کې راوله کم خیر راولو وی د دوزخ نه د 500 کالو په مزل لري ودروي ډېر نږدې نه 500 سال د دوزخ نه د 500 کالو په مزل لري ودرو الله دې مساعد چې څنګه ویدرو او یو سخت د دوزخ هوا پراله دا وجود اوچ کلاس شو او تندې ونیوه خدایا د تندې مرم یو فرشته ولا راله غیبي هغې سره په جام کې خشته مزیدارې اوبه دي هغې ولا راوړې د ور منډه کړې هغې ته یې هغه اوبه اوچتې کړې د ور ټوپ کړې هغې ته یې نورې موچتې کړې ای د خدای بنده د اوبه راکړه د تندې مړ شم وی دا اوبه مې تاله راوړي دی فرشته ورته وایي خو دا دنیا خو نه ده چې خیراتي وبسکې هلته خیراتي وبسکلې هغې به قیمت ورکوې ما سره څه دي قیمت خو ما دنیا کې پرېښی دی ما سره خو دلته څه نشته وی نه داسې قیمت د نه غواړو چې د سره شته هله شابه زه روایه تندې مړ شم وی د دې یو جام اوبو قیمت 500 کاله عبادت دی که در سره او راکولی شي خو درکو او که در سره نه
یا یو ورځ هم پکې کمی نه درکوو. وی دا خو شکر دی شته را سره، کله چې یو ورځ زیات ته یاد نه که. اله شابه دا واخله، دا واله دا 500 کاله عبادت، خو ماله دا اوبه راکه. وی سوچ پې وکړه ګورې په زور یې نه خرڅو. یو سړی دکان کې سودا خرڅوي، په دې خرڅوم او په دې اخلم، دا دوه کسو جوړه ده که. سوچ پې وکړه ګورې په زور یې در باندې نه خرڅو. وی بس هر څه چې دي ما ته قبول دي، شابه شابه زر راکوه. هغه جام اوبې ورته هغې وڅکلې. الله فرشتو ته وی دا مخامخ یې کړي. ورونو ګورې دا حقیقت دی. هارون الرشید بادشاه ته یو سړی وایي، ډېر لوی بادشاه و، ډېر عادل بادشاه و. وی تا نه یو تپوس کوم، یو بزرګ ته وی ما ته نصیحت وکړه، او ورته وی یو تپوس ته نه کوم. وی که چرته ته ډېر زیات تږي شي او د تندې مرې او اوبه نی، او یو سړی دلې یو جام اوبه را پیدا کړي او درته وایي چې د اوبه در کوم، خو دا نیمه بادشاهي راکړه، نو په دې یو جام به دا نیمه بادشاهي ورکړې. هغوی بادشاهي سره پاره چې زه مرمه نو بلکل به یې ورکړم، چې اوس نه میلاویږي بغیر دا نیمې بادشاهۍ نه، نو دا نیمه بادشاهي به ورکړم، خو چې اوبه وڅښم. چې مرمه بادشاهي خو چې سړی مړ شي په بادشاهۍ څوک څه کوي. وی ښه زه ټیک شو، یو جام یې درکړې، نیمه بادشاهي دې ورکړه، اوس تا هغه جام اوبه وڅښلې، ادې خېټه کې ونښتې، انوځي لاندې. بعضې وخت کې سړو واړه بول بند شي که نه، اوس خو کیسیټر وردن نه کي په زور یې ترې وباسي. زه هغه نوځي اوبه خېټې ته لاړې، اوس ونښتې لاندې نه ځي. اوس تا ته بیا هغه سړی راغی، هغه وی دا جام اوبه در نه وباسم په ډېر اسانه، خو دا نیم دغه راکې که نه راکې بادشاهي. او وی چې بلکل زه اوس مرمه او د درد د لاسه هلاکېږم او د په بادشاهۍ به څوکم، بلکل به دا نیمه باقي بادشاهي هم ورکړم، خو چې اوبه رانه وباسي. ابوذر ورته وی پته ولګېده چې ستا د ټول بادشاهۍ قیمت یو جام اوبه دي. دقه شی دی، نیمه په یو جام ورکې او بیا په حکم نیمه بادشاهي ورکې. دا حقیقت دی رونو ګورې. مونږ سره د خدای د نعمتونو قدر نشته، بې دریغه نعمتونه موږ سره د هغې قدر نشته چې الله ته کله ور مخامخ شو، الله ورته وایي بنده ما خو په خپل فضل بخلې وې، خو تا خبره د حساب کتاب وکړه، نو راځه چې اوس حساب کتاب وکړو. تا په خپله د یو جام اوبو قیمت 500 کاله عبادت مقرر کړی دی، موږ په زور در باندې نه خرڅ کړی. پته ولګېده چې زما یو جام اوبه د 500 کالو د عبادت برابر وي. اوس 100 جام اوبه د دنیا کې څکلي دي، د یو جام په عوض کې 500 کاله راوړه. چې کمې دي خو دې دوړه کړي دي، خو دې واغې په هغې خو دې جام اوبه څکلي دي. د یو جام په عوض کې اوس شابه 500 سال عبادت راوړه. او د انارو خشته بوټي چې مې ته جوړ کړی او د هغې نه به یې خشته دانې خوړی، د هغې مقابله کې مې عبادت راوړه. او الله ورته یې بنده که ما دله دا اوبه دغلته نه وې پیدا کړې او د انارو دا بوټي مې نه وې زرغون کړی، تا یو ورځ عبادت هم نه شو کولی، تا به څه کول؟ بیا به منډې دال نه ډوډۍ پسې والې که نه. او که ما در د نور نه او د تو نه بچوالې نه وې در کړی او روغ صحت مې نه وې در کړی، ته عبادت کولی شو؟ که ما شل پیدا کړی وې، ګوډ مې پیدا کړی وې، نو ته به په بازارونو کې ګرځېدې او د خلکو نه به دې سوالونه کول. او که میړون پیدا کړی وې، په غوږونو مې کون پیدا کړی وې، تا زما عبادت کولی شو؟ دا حقیقت دی که نه دی؟ وایه یو ګرده چې د چا خرابه شي په څو پیسې میلاوي؟ په 1 لاک او 1.5 لاک روپۍ ګرده نن سبا میلاوي. صرف ګرده چې درته لا میلاو شي چې ستا د ګروپ سره بلډ وینه برابر یله، او بیا د ډاکټر د اپریشن به در نه څونه پیسې اخلي، او کنډم به څومره پردی ګرده چېرته ولګېږي نو هغسې کار هم نه کوي. د یوې ګردې څونه قیمت دی؟ یو سترګه چې دې ړنده شي وایه د څونه پیسو قیمت دی. یو سړی په سترګو نابینا وي، هغه سره پیسې وي، هغه وایي زه 10 لکه 20 لکه هم ورکوم خو چې ما دا نظر ولګي. داسې ده که نه؟ ځکه یو سړي ته ووایه 1 لک روپۍ در کوم دا لاس ته نه پرې کوم، او خدای دې بېخ وباسه ما نه لاس پرې کړې، په 1 لک روپۍ به زه څو کوم. یو سړي ته ووایه دا پول در نه پرې کوم یو 15 لکه روپۍ در کوم، تیار به شي ورته؟ دا غوږونه در نه پرې کوم یو 10 لکه روپۍ در کوم، تیار به شي ورته؟ چرې به هم تیار نه شي. مونږ له خدای پاک بې نیټې بې غوښتو مفتو کې د دنیا نعمتونه را کړي. دا هوا چې خدای پاک را کړي، څومره هوا مونږ ځان ته را کاږو، خشته ښکلې هوا ده. او دا رڼا چې خدای را کړې ده، ته د شپې د لږې رڼا دپاره څومره د بجلی بل داخلې، څومره ښکلې خدای رڼا در کړې ده.
اور دله خدای مفتو کې پیدا کړی دی، اوبه درته خدای مفتو کې پیدا کړی دی، مفتو کې اوبه. تاسو لاړ شئ په بعضې ملکونو کې پته به راته ولګي. مدینه منوره کې خو اوبه ډېرې دي، په مکه مکرمه کې د اوبو قلت دی. مکه شریفه کې هوټل ته چې لاړ شئ او ډوډۍ خورئ نو اوبه راته مفتې نه میلاویږي، اوبه به ځان له بیرې اخلې. په 1 ریال پوټینۍ بوتل کې درکوي او په 2 ریال او په 3 ریال به دله غټ بوتل درکوي. هلته به څه کوې بیا؟ اوبه ربه یې میلاویږي. د پټرولو نه د اوبو قدر هلته زیات دی. پټرول ارزان دي، اوبه ګرانې دي. موږ له خدای پاک مفت یې اوبه را کړي دي، مفت یې رڼا را کړې ده او مفت یې راله خشته ښکلې ژوند را کړی دی. دا د خدای پاک فضل او کرم دی. ګورئ نو الله ورته فرمایي چې شا به ورسره وړه که نه، دا که ما روغ اندامونه نه وي در کړی تا زما عبادت کولی شو؟ که ما لیونی پیدا کړی وې او په دماغو باندې روغ نه وې تا زما عبادت کولی شو؟ والله معافي غواړم، غلطي شوې ده. واقعي دا ستا فضل دی. ورونو ګورې دې ځای کې بعضې خلک بیا خطا کېږي. بعضې انسان وایي چې هر څه د الله په فضل دی، نو بیا پکې زما عبادت ته ساجد دی. بیا خو به ستا زړه کې دا راځي که یاره چې دا الله فضل دی نو زمبه که فضل نه نشم ته عبادت ته ساجد دی. نه پر عبادت به الله خوشحاله کې الله به خپل فضل کوي. پار چا باندې فضل نه کوي، په کافر فضل نه کوي. ولې؟ ځکه هغه الله خفه کړی دی، د هغه عقیده خرابه ده. الله چې درته څه ویلي دي ابه وکې چې د څه نه دې منې کوي د هغې نه به ځان وساتې، نو بیا به الله خوشحاله شي. چې خوشحاله شي فضل به وکړي. زه به تا سره احسان کله کوم چې زه خوشحال یم، او چې ته ما خفه کړې د تاسو باندې خپل فضل بیا کوم، احسان کولی شم. نو دا عبادت دا د خدای د فضل نښه ده، د عبادت د خدای د خوشحالولو سبب دی. دا الله ته چې تابعداري ده په دې به الله خوشحاله شي، نو الله به فضل وکړي. نو جنت ته بیا د الله په فضل دی. خو د الله فضل مخکې څه څیزونه غواړي چې الله خوشحاله کړي. نو په عبادت کې به هم کبر نه کې. دا به نه وی چې خدای ما خو منځ وکړه او ما خو روجي ونیولې او ما خو دا وکړل. په کبر الله ډېر زیات خفه کېږي. دا چیلې نه چیلې، دا وی مې په اردو کې معنا زه. نو چې وی نو سر یې لاندې او خپې یې بره په قصاب په تخت اویزان ده پرته وي. ته زه دا وایې چې زه مې کې شیطان ته چاوي ما ته نصیحت وکړه. دا مې هسې یو ستا د پوهې مثال درته. شیطان ته چاوي ما ته نصیحت وکړه او ورته څه وایي؟ وایي داسې مه وایه چې زه یم، داسې مه وایه چې زه یم. که داسې دې ووایي چې زه یم نو داسې به شې لکه چې زه یم. دا به نه وایي چې زه یم، ستاسو حقیقت هېڅ شی هم نه. قسم دې سړی چې د شپې سملي، تاسو چې د شپې سملی لږ یو پوټی په دې بلستن کې سوچو کې په دې سوچو کې چې رفلان کې کاکا خو چې د شپې وده شو ساعت یې وخته، بیا ته ګوره اوس ځان ته یو 2-3-5 مړي رامخکې کا. هغه خلک ډېرو خلکو د شپې په خوب کې ساه ختلې ده که نه؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی اذا اصبحت چې کله سبا کې داخل شي فلا تنتظر المساء، د شپې انتظار مه کوه چې به ورسېو که نه. اذا امسیت او کله چې شپه کې داخل شي نو بیا انتظار د سبا مه کوه چې به ورسمو که نه. او فرمایي عد نفسك من اصحاب القبور، د دنیا د خلقو نه مقبرې والا وګڼه. داسې فرض کړه چې لکه بس زمانه ساخېږي زه مقبرې ته روان یم. دقه روغ وجود دی د خشته لاس او خپې چې ته پې چغې م او لاسونه مړقی، لیکن چې ساده نه ووته بیا نه لاس رقولی شي او نه خپې رقولی شي. بیا اقه روغ رمټ انسان د بل په اوږو قبر له رواني. هغه خپل وارثان خواږه چې د تبیټر بلو او ایسی به درته چالو کړو او خشته ښکلې بستره ته به د باره رالې او فوراً به در پسې بالښتونه زغلول، هغې دې وړی د خاورو لاندې دې منډي پرېږدي دې نه. کبر به نه کوئ، ګورئ لویي به نه کوئ. نو الله قرآن شریف پې فرمایي ولا تمش فی الارض مرحا، په ځمکه په کبر مه ګرځه. که ته کبر کې اسم نشي کولی انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. فرعون دی هغه روان دی حضرت موسی علیہ السلام پسې، وی ګورم د سره پرېږدم دی نه. موسی علیہ السلام ځي او فرعون ورپسې دی. الله ورته یو لاره وښوله په هغې روان شو. چې څه منزلان قوم ورته وی لاره دې صاحب غلطه کړه، دا خو په دریاب ورځي. موسی علیہ السلام الله ته رجوع کړه، یا الله دا خو د دریاب لاره ده، ما خو لاره غلطه کړې یم په دې ځه.
دریاب ته ورورسېدل. وی دا خو او فرعون په لوی لښکر شپږو لکو لښکر 6 لکه خوله لري په ډېره لویه جذبه را روان دی، ډېر لوی جوش کې را روان دی. موسی علیه السلام چې دریاب ته ورسېد وی الله څوک یم تا سره کونټی نه ده څه ور دریاب له یوسه چې کونټی دریاب له یوړه پکې لارې جوړې شي 12 لارې او هر قوم په خپله خپله لاره روانه شو. فرعون څه وایي قوم ته وایي ګوره دا بادشاه هم ګورې په قمقلتوب نه کېږي. قوم یې دومره تابع کړی دی نو د دنیا هغه څه هوښیاروالی د آخرت پکې نه خو د دنیا هوښیارتوب پکې وي. قوم ته وایي وی زما زور هم ولیده وی زما د زور د وجې نه دریاب وشلېده او زما دشمن پرې راغې پورې وته. دقه دی چې راغی چې څنګه راغې په دریاب باندې هغه اسې نه ته هغه ته پته وه په زور یې وردن نه کړه. یو روایت کې راځي جبریل علیه السلام د واګونه ونیو ور یې کړ او چې څنګه د دریاب دې منځ ته شو 6 لکه لښکر او منځ ته شو موسی علیه السلام پورې وت یو کونټی یې دریاب له یوسه یو ویړه دریاب پرې راجوخ شو ټول خدای پاک کار کړل مکمل نیست و نابود تباہ و برباد. حضرت جبریل علیہ السلام حضور پاک تا عرض فرمائی وی اللہ رسولہ وی کاغا وقت دلی دے وی ما دا دریاب دا ویخنا تورا خطر آواغشتا دا فرعون بنا خلقی میں ورمندلا عجیبا منظرو لیکن طول قوم ہلاک شو دا خو کبر کرے دے دا بی انا ربکم الاعلی استاسو الوی خدای زیم رکوٹ امنا الوی خدای زکنا زان بچ کا کنا زان دریاب نو باسا کنا سنگل وی خدای اللہ وی الیوم ننجیک ببدنکا ادرے کا دا بدن دے لک بچ کو ما لتکون لمن خلفک آیا کہ دا رستو خلقو دا پار دا عبرت نمونہ شے اقا دا فرعون وجود اگا دریاب بارا غرداو او دا مصر پا جبگر کی تر اوسا پوری محفوظ پروت دے دے نخو تا خلق نگوری اوسا پوری دا مصر جبگر کی محفوظ پروت دے خلقو تا اللہ خیو دومرس خاص شکل دے مالا چا تصویر روڑیو یو مرگری تلی والتا کہ اغا مصر کی تصویر استلیو مالا روڑیو تصویر دلتا مانی یو مرگری دو یوڑو ارچا بدا کورنا لرکوی دا پریت لرے کوی دا سے لعنت تی منکر را دن لکے ما چی شکل تاو قتل خاص شکل بد شکلا خبیصت تا دا موسیٰ علیہ السلام مقابلہ کولا او تا دانتا لوی خدای وے ماشی مقابلہ انسان نشی کولے اگا خدای کی دیشی دا خدای خودے لوی زور دے رونو کبر بنکو خدای دی مونگ دا کبر نو ساتي خطرناک شے دے حضور پاک مبارک فرمائی وی چی چاکی دا اوری دا دانے برابر کبری دا شرشم نم دا اوری دانا وڑی وی دا جہنم خوشبوئی پہ حرام دا حالانکہ دا جنت خوشبوئی پہ حرام دا جنت حالانکہ دا جنت خوشبوئی دا 500 کالو پا مزل محسوسے گی نتبہ دے با ندی جنت تا دے با جہنم تلار شی چیل تیوڑا بایو دا کبر تیو باسی دا غین پسو بیا جنت تا دے کہ یو صلیخ کل جامع چای یو صحابی نبی علیہ السلام تا وی چی اللہ رسول من خو کل شکلم خوختے او خشت جامم دا من خوخ دا دام کبر دے وینا ان اللہ جمیل یحب الجمال اللہ پا خپل دولی دے دولی خوخ دے کس اگزان لسرگو منس کئی یا گیرگو منس کئی یا خشت جامع چای یا خپل سپلی چای دا کبر ندے کبر ستا وی چی بل تا سپک پور اوزان تلوی وی دیتا کبر وی بل دے دا نظر نا چپ رازی اوزان تلوی وی او کبر دیتا وی چی دا خپل مال او دا خپل دولت او دا خپل بچی او دا خپل طاقت دارتا دمرا لوی اخکاری چی ویردی خوارو سوک مقابلہ نشی کولی دیتا کبر وی ملا دی با زما سوکی زمزبوط سڑے دی زما مخ کی ادری دیشی دیر خلق قسم دا خبر کئی که نکی دی ما تا ادری دیشی دی ما سر مقابلہ کولی شی دیتا کبر وی زان دولے ساتل زان لأس دولے ساتل زان لجامع دولے ساتلا زان لمکان دولے ساتل دیتا کبر نوی لکی گی نو خدای پاک دی منگا دا کبر نو ساتی نو دا حضور پاک مبارک پا اخلاقو کے یو خوی دادے چی صحابو تے عاجزی خولے دا عاجزی بکوے قسم دیو صحابی فرمائی وی پا منزا نبی علیہ السلام جماعت تراغی او اقامتو شو او یو سری راغی پیغمبر علیہ السلام تا ادری چتا سرمی یو خبرن گوروس قبل سوکوے سبرو کا منزو کنو خبر باوکے نا اقامت شوی دے او نبی علیہ السلام و سر روان شو لگی اخوا کو وی منگل خوب را گئی اقامت شویو او وی اغا سری لگیا و سر خبر کول چی فارغ شو بیراغ نبی سام قل منزو کو دم راجزی و پکی
وی مدینه منوره کې یو بوډۍ ښځه وه، دماغو کې فرق و، لیونی شانتې وه. ابراله نبي علیه السلام ته به لار کې ودرېده، حضور پاک به ورسره ولاړو، تر څو چې به هغې خپلې خبرې نه وې بس کړې، نبي علیه السلام به خپلې خبرې نه بس کولې. ماشومانو سره یې خندا کړې ده، خوش طبیعتۍ یې ورسره کړې ده. یو ماشوم فرمایي وی نبی علیه السلام په زمونږ ځای ته راغلی و او د بورقې نه اوبه په خوله کې واغېښتې، خوله کې یې وړقولې او د ما په مخ کې راوغورځولې، د ما په مخ یې د هغې پوناله وکړه. او مجلس کې چې به حضور پاک ناستو نو وی چته دا کونډۍ مبارک د نورو صحابو نه مخکې کړي نه دي. که د بهر نه به څوک مسافر راغی نو هغې ته به دا پته نه وه چې دی کې پیغمبر کم یو دی، ځکه موږ سره به ګډ یو شانتې ناستو. او که څوک بیا رخصته و نو د هغه لاس پې نیولی و، نو چې ورسره به د کلي نه بار ووت، نو چې تر څو به ته هغه میلمه لاس نه خلاصو نو پیغمبر علیه السلام به ته لاس نه لر کو. دا ښکلی جزي بیبیانو سره په کور کې دننه عایشه بیبي فرمایي موږ سره به د کور کار کو، او چې بانګ به وي جومات ته به لاړ. دا د حضور پاک خشته ښکلی اخلاق او خوی. نو مونږ کې د خدای پاک د هغې په شان اخلاق پیدا کړي. یو خوی دا چې کبر به نه کوې، تکبر و لویي به نه کوې. که جومات کې به کار کېده نو حضور پاک به د خلکو په شان یو شانتې خښتې اوچتولې وړې به. که خندق د خیبر په موقع کنستې شو نو پیغمبر علیه السلام کوداله په خپل هغه څه ورته وایي هغه دوو شوک والا شی جبل ګنتري، هغه څنګه چې صحابه وه دغسې حضور پاک په خپله ګنتري اوچته کړې ده او راخلاصه کړې ده. کبر خطرناک شی دی، دې نه مونږ شریعت منې کړي یو، الله او رسول منې کړي یو. کبر به چرته نه کوې، عاجزي کوې، عزت به خدای پاک در کوي. څوک چې الله مونږ د کبر نه وساتي، الله په مونږ کې عاجزي پیدا کړي. خدای که زمونږ نه څه کبر شوي وي په خبرو کې په عمل کې، مونږ د هغې معافي غواړو، مونږ معاف کړي او د کبر د سزا نه مو ساتي. مونږ کې خشته ښکلې خوی پیدا کړي. دوکې بعضې مریضان دي هغې دپاره دوکې چې الله وله شفا ورکړي. که څوک قرضداران الله ته قرضونه خلاص کړي، الله زمونږ د حلالو فراخه رزق نصیب کړي. زمونږ محمد یوسف باچا صاحب وفات شوی، تر څو چې هغه برابر و طبیعت یې ټیک وګوري، جمعې مانځله به دلته مونږ له راته، چې بیا بیمار شو د راتلو نو بیا نه شو راتلی. دعا ورته جمع وکړئ، الله باچا صاحب محمد یوسف باچا صاحب وبخي او ته په قبر انوار نازل کړي او ته وارثانو له صبر ورکړي. که نور څوک مردگان وفات دي پروردګار د ټولو مغفرت نصیب کړي. الله زمونږ اخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. الجنة ستوديو.